ما ته څه پته ده، بس منګه خو چې څه ولیدل هغه مې ولیدل او باقي بس تناګل او تولیه مونږ وایو چې اوس څه نو چل خبر چې ریل ده او که ریل نه ده، خو څه وایس میسج هم پکې پروت دی. وایس میسج خو وزي ده، خو دا چا وزي ده وایس میسج کې بل څه یاد کړی دی، څه شی به یاد کړی کم پنجابي ته وایس میسج کړی دی، هغه غولې پکې خوړې دي چې تاسو دغه مغزه ټیک ته پکچر خو فیک شو، ویډیو فیک شو، وایس میسج هم فیک شو. ملګرو د ثناګل کوم ویډیو چې وایرل او دا وخت په سوشل میډیا ډیره زیاته په تیزۍ سره چلیږي، یو طرف ته که تاسو وګورئ د فیسبوک کم ګروپونه چې دي په هغې کې دا خبره جوړه ده چې آیا تاسو انباکس ته راشئ او زه به دا ویډیو تاسو ته در سینډ کړم، یا را سره لینک را سره دی. بل طرف ته څوک د پیسو ډیمانډ هم کوي چې دونه پیسې راکړي نو زه به دا ویډیو درکړم. مختلف خلک دي بس یو غویمۍ جوړه کړې ده. خو تاسو وهم کاته د مینو خان دی هم د دې ویډیو په عقله باندې څه خبرې کړې وي کم چې تاسو په سر کې وکتې، او دا وایي چې د مینو خان کوم ویډیو چې دا وایرل شوی د ورسره تولیا ورسره د تاسو سره ما په تیر شوی ویډیو کې شیر کړی و چې د لمبلو ویډیو او هغه چې کم دی په نت باندې دا وخت چلیږي. مینو خان دا پکې هم ویل چې د دې ورسره یو آډیو هم لیک شوی دی په کم کې چې دا د پیسو ډیمانډ کوي د یو سړي نه، او تاسو ته ما ویلو چې دا ټیک ټاکران صرف او صرف چې کم دی هغه پیسو رغستی دي، خلک ورته ګیفټونه کوي او هغه ګیفټرانو ته دا هر څه شو کوي. لکه زه تاسو ته وایم چې یو ګیفټر دیو ته د لاک نه بره پیسې رلیږي په یوه شپه کې، نو خو خامخا سر ډیمانډ به کوي او ډیمانډ چې کم دی هغه هم د جسم کوي یا ورته خپل جسم شو کوي یا داسې نور انداز باندې چې کم دی هغه قصه روانه. الله تعالی دې زموږ پردې وساتي، ځکه چې نن سبا د ټیک ټاک باندې سره روان دي نو هغه ډیر زیات ګډوډ دي او تاسو هغه ورځ په ورځ باندې کتی شئ. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړه، ان شاء الله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.